السلام علیکم، څنګه یې؟ طبیعت مو ښه دی؟ دغه خبره ما کوله چې تاسو ته خو د قیمتونو دغه پته ده د میډیسن. هغه تېرو ویډیو کې ما تاسو ته دغه خبره کړې وه چې د میډیسن قیمتونه چې کوم دي نو هغه د اسمان سره خبرې کوي. او بله خبره دا ده چې بعضې ملګرو پکې دا خبره کوله چې فارماستا یا دغسې نورو چې کوم کمپنیانې دي هغوی باندې زور راوړلی شوی دی. بلکل موږ د دغې هم خلاف یو. فارما د خپل سایډه څه قیمتونه نشي سیوا کوی تر څو چې پې حکومت ته څه ټیکسز وغیره نه وي لګېدلي. خو به هر حال په دې وخت کې د یو غریب سړي دپاره ډېر زیات مشکل دي. د ډېر زیاتتر شیونه دغسې دي چې غریب هم د هغې نه ځان ساتلی شي، بلکې د هغې متبادل څه په کار راوستی شي. او دوایي داسې شی دی چې هغې نو میډیسن واحد هغه یو شی دی چې د دې متبادل څه استعمالول مشکل وي. خو به هر حال دا خبره مې کوله چې موږ ټولو ته پکار چې دا خلاف څه سټینډ واخلو او مخې ته دا خپله مسله پیش کړو. ولې چې د دې قیمتونو نه موږ د سره خبرېږو نه چې دا په کوم وخت کې سیوا کېږي او نه موږ ته داسې خبر راځي. په هر حال زه تاسو ته یو ثبوت ښیم چې څنګه دا ګراني په میډیسن کې روانه ده او تر څومره حده پورې روانه ده، او یا میډیکل سټور ته په دې کې فایده ده او یا غریب ته پکې فایده ده، بلکې دا دواړه په دې کې تاوانیان دي په دغه ګرانۍ کې. دا یو قسم ګولۍ دا ټرایهیمیک 600 ملي ګرام دي. تاسو کتلی شئ د دې چې کوم دی ریټیل هغه دی 379.45. تاسو کتلی شئ دا. او بیا چې کوم دی د دې نوی ریټیل چې کوم راغلی دغه د 13 هفتې ریټیل دی او دا د دې نوی هفتې ریټیل دی. دا تاسو کتلی شئ دا چې کوم دی 545.30 دی. نو تقریبا په یو دغه کې 155 روپۍ آی تھنک چې سیواوالی شوی دی، زیاتوالی شوی دی. نو تاسو به خپله سوچ وکړئ که نه چې په یو دغه کې په 2-3 هفتې پس 155 روپۍ په یو شي کې سیوا کېږي، چېرته 390 روپۍ او چېرته 550 روپۍ یا 545 روپۍ. نو دا ډېر زیات فرق دی. نو په میډیسن کې د ډېر وخت راسې دغه چې کوم دی زیاتوالی روان دی. د دغې چې کوم دی هېڅ قسم مخنیوي ونه شو. مونږ او تاسو خو صرف په دغه پسې نښتي چې پیټرول ګران شو او ډیزل ګران شو او دې طرف ته هم سوچ نشته دی. او دا داسې شی دی د میډیسن چې د دې نه بغیر زندګي ګران ده. د هر څه سره ګزاره کېږي خو د صحت سره بالکل ګزاره نه کېږي. لهذا په دغې باندې چې کوم دی نو سټینډ اخیستل پکار دي. دغه یو څو ماتې ګوډې خبرې وې اما چې ستاسو په علم کې راولم چې یو طرف ته خو مونږ نښتي چې بدامني ده او پلان دی ټیک ده، هغه ځان له مسله ده. خو میډیسن او صحت چې کوم دی دا یو ډېر مهم دغه دی او د دې خلاف چې کوم دی نو لږ اواز اوچتول پکار دي دغه ظلم خلاف. تھینک یو.